أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود کله چې راووت طالوت سره د لښکرو چې اویا زره یا اتیا زره کسان قال طالوت ورته ویل ان الله ممتلئ بنهر الله ازموي تاسو په یو ویاله باندې فمن شرب منه چا چې چکا کو د دغه ویالې نه فلیس مني نو دغه سړی د ما په پوښ کې نه د ما ملګری نه ده حماد اربعون نه ده ومن لم يطعمه چا چې ونه چکلې دا او فإنه مني دا د ما تابع ده الا من اقترف غرفة بيده انك چا لا په واخستې والا په خپل لاس باندې نبی اسلام روان ده صحابه کرام سره روان دي د احرام په حال کې دی بیت الله شریف ته چې د احرام په حال کې کار منع ده رسول الله مخکې د خبر کړه امتحان در باندې روان ده داسې کار شیان به راځي چې نیزه به مو رسېږي لاس به مو رسېږي کوچینه به مو رسېږي خو ګورې چې ویل خدای پاک دې کامیاب کړ په دغه امتحان کې وایي اوس یو غرڅه او دا شیان داسې خیمو ته نږدې ورته راغله دا ملخان او دا مرغان دا داسې وو چې په لاس یې په چاپېړو وایي نو دلته او ورته وویل ګورئ امتحان کې به ځان ساتئ وفشربوا منه دې چې کاکو به د دغه نهر نه الا قلیلا منه مګر هم کم د دی نه فلما جاوزه کله چې تېر شو دا طالوت هو دی والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان یې راوړی و د ده سره قالوا دغه نور وویلې لا طاقت لنا اليوم نشته د موږ طاقت نن ورځ بجالوت د جالوت سره و جنوده د فوجونو د جالوت سره قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ويل يا خلقو چې دې یقین چې دې الله سره ملاقات وکړي دیدار وکړي کم من فئه قليله ډیر وخت کې یو ډله کنکۍ کوي غلبت فئه کثیره غالبه شوې په ډله ډیره لویه باندې باذن الله د الله په امر باندې والله مع الصابرين خدای پاک د صابرینو سره ده ولما برزوا لجالوت وجنوده کله چې ورکاره شو جالوت او فوجونو د جالوت ته قالوا دغه نیک عمل مسلمانانو دعا شروع کړې ربنا افرغ علينا صبرا خدای پاک نازل کړي په موږ باندې صبر وثبت اقدامنا او ثابت کړي قدمونه دې موږ چې ونه تښتو چې مسلمان د کافرو نه یو په دوه کافران زیات نه وي دغه کم کافران وي مسلمان چې تر تېښته وایي ګناه کبیره وانصرنا ای الله دې موږ نصرت وکړي على القوم الكافرين په قوم د کافرانو باندې فهزموهم شکست ورکو جالوتیانو ته باذن الله د الله په اذن سره جالوت چا مردار کو وقتل داوود جالوتا داوود علیه السلام خدای پاک غازی کو په مردار کو جالوت او دلته یو عجب انعام خدای پاک وکړ مخکې د دې نه پاچا به یو نبی به بل و داوود علیه السلام د دغه نه بعد چې کله هغه اسماعیل علیه السلام مړ کېدو هغه طالوت لور ورکړه د پاچا زوم شو دیو نبی شاگرد شو نبی چې مړ شو دی نبی شو پاچا چې مړ شو دی پاچا شو ام نبی ام پاچا دواړه په دغه خدای پاک راوسته وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه ورکړو الله تعالی ته پاچاهي او حکمت وعلمه مما يشاء او تعلیم ورکړو خدای پاک د دې غوښتنه چې دې الله ورته کوي داوود علیه السلام پاچا هم د نبیان ده خو د خدای نه ډېر ډارېدو خار کې و چې ګرځېدو چې ناشنا څوک به ولیده ګورې اشنا سړي ته حال نه وایي چې په ما کې کوم عیب وي شاګرد مې وینم هغه عیب ما ته نه وایي چې دغه نقصان شرعي په تا کې موجود ده شر نه مې وایي خو چې وفادار شاګرد وي مخامخ به راته وایي دا د ما سره معاونت ده که نه یي دومره دلاوري نه کوي بیا به یې په زړه کې وساتي خو غیبت خو به د چا نه کوي موږ بیا په غیبتو د استادانو لګیا دي مشایخو لګیا دي نو دوی به ناشنا سړي ته پوښتنه کړه په بازار کې چې ناشنا خو به درته حال وایي چې ناورده څوک په بازار کې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ده د خلکو صفات کو ډېر ښه سړی ده ډېر عادل ده ډېر خو نبي و که نه دی بار بار دا پوښتنه کوي بل وخت کې الله ملایکه د یو انسان په شکل کې راوړي د خپل کور نفقه د بیت المال نه خوړه دغه ناشنا سړی چې ولید دا د وخت پاچا څنګه سړی ډېر ښه سړی ده خو دا یې ورکړه چې څه نقصان ده یو نقصان شته کې چې د ده د کور خرچه د بیت المال نه وه نو دا الله ته سوال وکړو چې رب کریمه د ما د رزق د بندوبست کار وکړي الله تعالی د زغرو تعلیم ورکړو
دا زغرې جوړول نه دي چې جنګ په حالاتو کې نن سبا خو دا زغرې تخچې اوسپنې په دا جاکټو کې ورکړي او په دغه ځای کې بلیډ پروف چې ورته وایي په دغه ځای باندې شاته مخته نو چې په ګولۍ لګېږي هغه اوسپنه لګېږي مخکې د ګنجیو په شکل د ژمي نه وي چې موږ یې اغوندي دا ګنجي داسې به اوږدل کېدې په سنیو به په سلیمانو جوړېده دا بیا اغوستي وو کنکي کنکي سوري به و چې تورې وار به وشو نو توره به په هغه اوسپنو لګېده ذاتي بدن به تر محفوظ و دغه زغرو تعلیم خدای پاک ورکړو خو علم الحديث په ځای کې راځي اوسپنه الله داسې ورته پسته کړه چې دا اوسپنه به داسې رابېلېده د اوسپنې نه لکه اخوشته کړي وړه نه وي چې دا ښځې رابېلوي پاسته یې تر جوړې زغره را جوړه کړي د دا اوسپنه بیا داسې په لاس اوسپنه را جدا کولې بیا به یې سره برابرې کړې زغرې به سره اوږدلې لکه موږ چې تار نه خولۍ اوږدو یا دا پټیګاهونه باغې اوږدو یا ګجي اوږدو بیا به یې د باندې خرڅولې نیمه به بیا صدقه کولې نیمه به په کور باندې لګولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر حلال رزق هغه ده چې د عمل دیت نه وي ځکه داود علیه السلام په عمل دیت باندې د خپل لاس په محنت باندې رزق ګټه ولولا دفع الله دا د جهاد پیدا خدای پاک ذکر کوي جهاد په بني اسرائیلو کې هم فرض و ولې چې جهاد نه وای خو کفار به غالبه کېده نه به بیا لمونځونه و نه به ښه و نه به بد و نو الله وي ولولا دفع الله کنه د پکول دي الله الناس کافرانو لرا بعضهم بعض دي ببعض په بعض سره چې مسلمان دي مجاهدین دي کدا نه وای لفسدت الارض ځکه په فاسده و آبادی دي ځکه اپ عبادت وي بلکې راځي له هدي مت الصوامع والبيع دا چې جهاد پاتې شي کفار غالب شي نه په جماعت کې به اذان وي نه به بیا درسونه وي نه به بیا وعظونه وي چې نه یې نو دین به ورکېږي که نه دا د جهاد د افغانستان د روسیانو په وخت کې چې روسیان راغلي وو څه تاجکستانیان چې په اصل کې دغه پلار او نیکونه مسلمان تېر شوي وو ځکه بخارا او سمرقند د دغه وطنونو خو 12 پېړۍ د اسلام کې تېرې دي 6 پېړۍ صرف د تصنیف او د تعلیم کې تېرې دي هغه تاجکستانیان غریبانان د دین نو خبر صرف دلته به پټ یو چا سره به جوړ ده چې یو کنکای قرآن شریف یا یاسین دی ما یو د کړ ژوندای دی هغه وخت دی نور دې په دین نو خبر ولې نو خبر خو قدرت کفارو راغی روسیان په غالب شو هلته مسلمانانو ته ځدې تعلیمات ختم شو وعظ و نصیحت ختم شو هر څه شو جوړښتونه فساد جوړېږي الله پیدا د جهاد ذکر کوي که دغه نه وای نو ځکه به فاسده وه ولکن الله ذو فضل لکن الله خاوند د فضیلت علی العالمین په خلکو ځکه فساد ته نه ورکوي چې کله فساد راغی الله وین کې ختم شو نو خدای دنیا راکوي نو د دین حفاظت الله کوي تاسو خلک په وخت پیدا کوي چې د جهاد کارونه وکړي تلك آیات الله دا تیر چې شول دا آیاتونه دلایل قدرت الله تعالی دې نتلو علیک بالحق چې موږ تلاوت کوو په تا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق و انک من المرسلین بشکره د جمله د رسولانو نه څو زره کاله مخکې قصه یې اوس خلکو ته بیانې ولې خو الله درته بیان کړه پر رسول واحد ته کېږي